ډېر وخت مخکې په یو ښار کې یو خاندان اوسېده. په دې کور کې نیا نیکه، مور پلار او د هغې دوه بچي سونا او عمر به اوسېدل. عمر او د سونا به د بهر خوراک ډېر زیات خوښ و. دې دواړو به پیزا ډېره شوق سره خوړله. خو دی له چې به مور کله سبزي مخې ته کېښوه یا به ورته فروټ کېښود نو دی به صفا انکار وکړو. امي زموږ خو پیزا او برګر سره خوښي، زموږ سبزي نه خوښه، موږ ته دا مه کېږده مخې ته. ګورئ بچو، تاسو کو سبزي او میوې نه خورئ نو تاسو خو به ډېر زیات خراب شي. تاسو ته خو به چشمې ولګي، نظر به مو خراب شي او ناجوړه به یې. خو دی به د مور خبره بالکل نه منله. یو ورځ د دوی مور دوی دواړه کېنول او ډېر په مینه یې پوښتل چې ګورئ ماشومانو، تاسو کو سبزي او فروټ نه خورئ نو تاسو خو به ډېر زیات خراب شي. سبزیانو او میوو خوړو سره به ستاسو صحت هم ښه وي او تاسو به ډېر شي بیماریانو نه بچ یئ. مور دوی په مینه پوښتل او سونا د مور خبره ومنله. ښه امي، بالکل ټیک ده، زه به نن نه پس روزانه سبزي اور فروټ به خورم. نه امي، زما خو پیزا اور برګر ډېر خوښي، زه به صرف او صرف همدغه خورم، زما شنه سبزي بالکل نه یې خوښه. د عمر مور ته پته ولګېده چې عمر باندې خو زما خبرې هېڅ اثر نه کوي. خو د هغې مور هغه ویول بیا بند کړو. سونی به سبزي اور فروټ خوړل او عمر به برګر اور پیزا. یو ورځ ټیچرې عمر ته په کلاس کې وویل: عمر، وایټ بورډ باندې چې ما سم لیکلی ماله د هغې جواب زر راکړه. چې د کله بورډ په لو کتل نو ده ته هر څه داسې ګډوډ ښکارېدو. د سترګو له ډېر زور ورکړو خو ده ته څه نه ښکارېدو. خو بیا هم ده ته څه ښکاره نه شو. کلاس ټیچره ډېره زیاته غوسه شوه او ورته یې وویل: عمر، ته د دومره آسان سوالات جواب هم نشته، پته دا ولې؟ لږ زبر وکړه، زه ستا مور پلار ته ټلیفون کوم. او ټیچره غوسه شوه او د کلاس نه بهر لاړه. لږ ساعت پس د عمر مور او پلار رالو ځکه چې ټیچرې ورته فون کړی و. ما خو د عمر نه ډېر آسان تپوس کړی او هغه خو ماله د هغې جواب هم رانکړو. ما ورته ویل 2+2 څومره جوړیږي؟ دی بالکل چپ ناست و. ولې عمر بچې، ته د دومره آسان سوال هم جواب نشته پته؟ ما ته خو داسې لګي چې ته نن سبا صحیح پړهایي نه کوې. نه امي، ما ته خو پته ده چې 2+2 خو 4 وي. نو تا ټیچرې له جواب ولې ورنکړو؟ امي، هغه خو ما ته په بورډ نه ښکارېدو چې ټیچرې څه لیکلي دي. ګوره بچې، تا ته خو ما ویلي چې ته سبزیانې خورا، فروټس خورا، خو تا زما خبره ونه منل. اوس وګوره ستا سترګې خرابې شوې. که د سونا په شان تا هم زما خبره منل نو اوس به ستا سترګې بالکل ټیک وي او دومره بېزتي به دې په کلاس کې نه کېده. آی ایم سو سوري، ما ته نه وه پته چې ما سره به داسې کېږي. ټیک ده بچې، ته نن نه پس سبزیانې خوره، کېدای شي ستا د نظر لږه ډېره مسله چې جوړه شوې دا حل شي. تر هغې پورې به زه دا ته چشمې ولګوم. د خپل خوراک او د پړهایي به ډېر زیات خیال ساتي. ما ته آینده ستا څه قسم شکایت را نه شي. چې عمر د مور پلار خبرې واورېدې نو هغه ژړا بند کا. عمر له پلار د نظر چشمې جوړې کړې او دغه شان سونا د مور پلار خبره منلې وه نو د هغې سترګې بالکل ټیک ټاک دي. اور شنې سبزیانې نه خوړو د وجې نه عمر ته چشمې ولګېدې.